فرشته عالمي کوم بد کارونه کوي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. فرشته عالمي یوه فعاله ژورنالیسته ده چې په زیات شمېر تلویزیونونو او راډیوګانو کې یې دندې اجرا کړي دي او اوس مهال په شمشاد ټلویزیون کې د سپوږمۍ خپرونې مسؤله ده. خو را به شو دې ته چې فرشته عالمي کوم هغه خراب کارونه کړي دي چې هغه د افغانستان د اصیل فرهنګ خلاف دي. فرشته عالمي په هندوستان کې په داسې لباس کې ګرځي چې نه د افغان اصیل فرهنګ سره سر خوري او نه هم د پښتون ویاړلي فرهنګ سره. د فرشته عالمي بل فاحش کار دا دی چې د ټیک ټاک په نامه اپلیکیشن چې غټه فحشه پکې روانه ده په هغه کې داسې ویډیوګانې جوړوي چې ځوانان او نوی نسل د بدعملۍ طرف ته بیایي. د ټیک ټاک په نامه اپلیکیشن چې تیر کال پلی سټور ته پبلش شوی دی د بهرنیانو یوه ښکاره لومه ده چې زموږ زیات شمېر وروڼه او خویندې پکې مبتلا دي. دوی ویډیوګانې جوړوي او په بې پردې او سرتور سر سره ټیک ټاک ته ویډیو پورته کوي او بیا یې مینوال زیات تشویقوي. خو له دې نه دی خبر چې موږ په څه لګیا یو. کابو 2 میاشتې وړاندې یوه ډاکټره چې ځان افغانه معرفي کوي خو په اصل کې د کوزې پښتونخوا ده د بهرنیانو په لومه کې لوېدلې وه. هغه به لومړی په نیمه لوڅ شکل سره لایف راتلله او ځوانانو به تشویقوله چې وروسته یې په لایف توګه قرآن کریم وسوځوه چې دا یوه ډېره له افسوس او هیجان څخه ډکه خبره ده. ملګرو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. که زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ تل هڅه کوو تاسو ته په زړه پورې معلومات چمتو کړو.